نړۍ ګټونکي ته اړتیا لري، ځکه ګټونکي دي چې نورو ته د لارې مسیر ټاکلی شي. یا به ته درېږې او یا به ته ماتېږې، یا به یې کوې یا به یې نه کوې، یا به څه جوړېږي یا به نه جوړېږي، یا به بدلېږي او یا به نه بدلېږي. پس ما ته هېڅکله مه وایه چې زه نه بایلونکی یم نه ګټونکی. ته نشې کولی یو وخت هم بایلونکی او هم ګټونکی اوسې. ته فقط یو وخت کې یو شی، که ګټونکی نه یې پس بایلونکی یې، که باغیرته نه یې پس بې غیرته یې، که کامیابه نه یې پس ناکامه یې، که پیسې نه لري پس غریب یې، که ورزش نه کوي پس سست او تنبل یې. خو په یو وخت کې دواړه نشي کېدی. نړۍ عادلانه نه ده. کیدای شي د یو لاره اسانه وي، خو کیدای شي د بل لاره سخته وي. ما ته مه وایه چې زما ژوند تر نورو سخت دی، ځکه له تا بدتره هم شته، خو ژوند کوي او ژوند بدلوي. جالبه ده چې اوس ځوانانو کې د ځان مظلوم ښودل یو رقابت دی. په ویاړ یو بل ته کینی کیسې کوي، زما ژوند تر تا سخت دی او زه تر تا مظلوم یم، زه تر تا ستر بایلونکی یم، زه تر تا بې غیرته او نه بدلیدونکی یم. ولا زه ځکه نه یم بریالی شوی چې پلار مې غوسه کوي، ولا زه ځکه درس نشم ویلی چې زموږ خو اقتصاد ښه نه دی، ولا زه ځکه وظیفه نشم پیدا کولی چې زه خو واسطه نه لرم. خو برعکس مو کله مو ویلي چې راته واسطه مهمه نه ده، په خپل زور کار کوم. کله مو ویلي چې کورنۍ مې بده ده، اصلاح کوم یې. کله مو ویلي که رواجونه خراب دي، بدلوم یې. تاسو یوازې خپلې ستونزې پیژنئ، خو نه پوهیږئ چې څنګه په خپلو ستونزو حمله وکئ. د ستونزو پیژندل حل لاره نه ده، په ستونزو حمله کول او ورباندې غالبه کېدل حل لاره ده. زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې تاسو ټول غواړئ بدل شئ، خو زه په تاسو ټولو شک لرم چې د بدلیدو لپاره د عملي ګامونه پورته کړئ. ځکه زموږ اوسني ځوانان یوازې غواړي چې ځان مظلوم وښایي او د نورو پرې زړه درد وکړي. غواړي له ما واوري چې ورته ووایه ارامه اوسه، لږ دمه وکړه، ولا تا خو ډېرې سختۍ لیدلي. ته باید ما ته هره اونۍ راشي چې رواني درملنه درته وکړم. له ما همدا غواړئ؟ یا درته ووایم چې والا تا ته دې آفریني؟ نه، داسې نه ده. ته بې غیرتي باید پرېږدې، ځان راټول کې، احساسات له منځه یوسې او عمل پیل کې، د بدلون عمل. نورې بانې پرېږده، نور خلک مه ملامتوه، ځکه د ټولو ژوند سخت دی، ځکه ټول مشکلات لري، خو ټول ستا په څېر بې غیرته نه دي چې د نورو د زړه سوي په تمه واوسي. همدا حقیقت دی، او که دا حقیقت ومنې نو ژوند بدلولی شي. په اوسنۍ نړۍ کې پوهېږې ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې تاسو ریښتینې ستونزې نه لرئ. تاسو یو هم د پخوانیو خلکو په څېر ستونزې نه لرئ. ستاسو ستره ستونزه مینه کې ناکامي ده، ستاسو ستره ستونزه د پلار سره شخړه ده، ستاسو ستره ستونزه له کورونا ویره ده. همدا اوس ناست تر ټولو ښه موبایل کې زما ویډیو ګوري. په کور کې چې دیوالونه لري، توشکه لري، بالښت لري، چای در سره شته، خواړه دې تیار دي او راغلی یې وایي چې ستا ژوند سخت دی. ته د ژوند ټول ابتدایي وسایل لري او هیڅ بهانه نه لري، خو بیا هم وایي چې ژوند سخت دی. نو آیا له دې وروسته هم وایي چې خفګان لرې؟ پس راته وښایه چې ریښتینی نارینه یې.